ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دیني علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه. ټولنیزه رسنۍ زموږ د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې او موږ ته د خبرو اترو معلوماتو شریکولو او د روانو پیښو څخه خبرېدو اسانتیا برابروي. په اوس وخت کې ډیری کسان د ټولنیزو رسنیو څخه ناوړه ګټه یا ناسمه ګټه پورته کوي چې زیان یې ټولنې ته هم رسیږي. د سیاسي لاسوهنې او سایبري ځورونې څخه نیولې د خصوصي حریم په تړاو له اندېښنو، روغتیا او د هوساینې اړوند موضوعاتو پورې د ټولنیزو رسنیو منفي اغیزې دي چې په وروستیو کالونو کې په زیاتېدونکې توګه څرګندې شوي دي چې اړوند معلومات ډیری وختونه په ناسمه بڼه هم یا ناسم خبرونه د رښتینو خبرونو په توګه وړاندې کیږي. د ټولنیزو رسنیو ګټې څه کیدای شي؟ ولې خلک د ټولنیزو رسنیو ناوړه ګټه اخلي؟ دا او دې ته ورته پوښتنه به مو درنو اورېدونکو په ژمن راډیو کې ژمن خپرونه یا ژمن شننه خپرونه تاسو ته ځواب کړي. د نن خپرونې درنو او قدرمن مېلمانو زموږ سره ځوان محمد الله سروري او ترڅنګ یې احسان الله باور او په خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعات امیر امر الله هلال را سره تاسو درې ورته په خبرونه کې هر کله وایم. مننه، خوشاله اوسئ. هلال صاحب، لومړی پوښتنه تاسو ته راځي کېږي ټولنیزې رسنۍ یعنې څه کوزې کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ژمن راډیو تلویزیون مشرتابه د برنامې ګډونوالو، تاسې درنو اوریدونکو، تخنیکی همکار او په ټوله کې د دې ادارې ټولو کارکوونکو ته د زړه تعالی سلامونه او احترامات وړاندې کوم. سلامت اوسئ. په دې هیله چې ټول به ښه وئ. ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا لکه څه ډول چې د نوم نه معلومیږي، دا هغه رسنۍ دي چې په مجموع کې په یو وخت کې ډېر خلک ورته لاسرسی لري، په اسانه دې ته رسیدګي کیږي. هر څوک کولی شي چې د دې څخه استفاده وکړي. خبره دا ده چې د یوې ټولنې یا د یوه ملک یا د یوه ولایت یا د یوې منطقې هغه تعلیمي کچه، کلتوري کچه هغه په پام کې نیول کیږي، بیا له هغې وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې قضاوت کیږي. موږ او تاسې که فکر وکړو، همدا ټولنیزې رسنۍ دي چې ډیری وخت د دې څخه ډېر ښه مثبت کارونه اخیستل کیږي، په ښه طرف خپله ټولنه سوقوي، رهبري کوي. ترڅنګ موږ وینو چې په لوړه اندازه داسې خلک هم شته، هغه یوه خبره ده وایي چې رښتیا چې را رسیږي درواغو به کلي ړنګ کړي وي. هغه په لوړه کچه افواهات نشروي چې په هیڅ قانون کې یا هیڅ اخلاقي جنبه نه لري. نو ویلی شو چې ټولنیزې رسنۍ په خپل ذات کې مهمې هم دي او ترڅنګ په لوړه کچه نقصانونه او یا زیانونه هم لري. نو د دې په چلولو، د دې په استعمال، د دې په کارونې پورې اړه لري چې یو څوک څه ډول د دې څخه استفاده کوي. ډېره مننه. کور ودان درنو اورېدونکو، ژمن شننه خپرونه ده چې د یونسکو په ملاتړ خپرېږي او محمد الله سروري د ټولنیزو رسنیو ناسمه کارونه یا منفي کارونه په هغه باندې موږ بحث لرو. خو د دې ترڅنګ که څه هم د ټولنیزو رسنۍ وړاندې هلال صاحب خبرې وکړه چې ګټې هم شته، که چېرته ته د رسنیو په ګټې لږ خبرې وکړې د ټولنیزو، البته د سوشل میډیا په برخه کې؟ ډېره مننه درمان صاحب. لومړي سر کې تاسو سلامونه د میز ګډونوالو ښاغلي امرالله هلال صاحب ته او احسان الله باور صاحب ته او ټول هغه اورېدونکي چې دا مهال ستاسو رسنۍ له لارې زموږ غږ اوري. د هلال صاحب په خبرو په تایید سره چې ټولنیزې رسنۍ چې په یو وخت کې ډېر اورېدونکي او لیدونکي ورته لاسرسی ولري،
نو طبعا دا چې نړۍ پرمختګ کوي او دا د پرمختګ جریان لا هم دوام لري، خلک ورته لاسرسی لري، ګټې ډېرې زیاتې دي. که چېرته زموږ پرې غږېږو، یعنې که زه یو وخت درته ووایم که زه چې کله ماشوم ولم زموږ په کلي کې دغسې یو حالت و چې موږ چې کوم مسافر ول په بهر هېوادونو کې، هغوی ته به د یو زنګ تلیفوني زنګ لپاره به دوی ډېرې پیسې ورکولې. یعنې زما اوس هم یادېږي چې ان 500 روپۍ خو ډېرې عادي ولې په یوه دقیقه خبره باندې. او که زه اوس وخت کې ګټې ته راسم، موږ د هغوی له حالاتو په ډېر ښه شان سره خبرې یو، هغوی له ډېر نږدې وینو. دا هم ټول هم د دغو ټولنیزو رسنیو برکت دی چې تر موږ پورې د هغوی احوال راځي. عموم کې د انسان فطرت دغسې جوړ دی درمان صاحب چې د ټولنې له احواله خبر وي، د بهر له احواله خبر وي. انسان طبعا ټول وخت کې همدا خوښوي چې له احواله خبر واوسي، له نوي خبرو اترو نه خبر واوسي، له ټکنالوژۍ نه خبر واوسي. نو اوس وخت کې همدغه د ټولنیزې رسنۍ دي چې تر موږ پورې په یو وخت کې په ډېر کم وخت کې راوستای شي. بله ګټه دا ده چې ټوله نړۍ د یو کور په شان باندې ګرځولې، د یو کلي یا ګلوبل ویلیج چې اوس ورته وایي په همدې ګرځېدلې ده. په نړۍ کې هر څه چې پیښیږي موږ پورې په دقیقه کې را رسیږي. ان یو عادي غبرګون هم وي، موږ په یوه دقیقه کې هم د سمارټ فون له لارې اوس موږ په ډېر کم قیمت باندې په ډېر کم وخت کې موږ لیدلی او اورېدلی شو. نو دا بېلابېلې ګټې دي چې ما درته وویل چې بیانېدای نه شي، له خپل ځان سره ډېرې ګټې لري. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. باور صاحب ولې په ناسمه توګه ټولنیز رسنۍ فعالیت کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې درمان صاحب تاسو ته د میز ګډونوالو ته بیا د ژمن راډیو ټول اورېدونکو ته سلامونه ونې کې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ وایست. واقعا هر څه که مثبت لوری لري هغه یو منفي لوری هم لري. نو ټولنیزې رسنۍ که څه هم لکه سروري صاحب یادونه وکړه ډېرې مثبتې فایلې لري او مثبت اړخونه لري، خو منفي اړخ هم لري. خو دغه منفي اړخ زموږ د ځوان نسل په ټوله کې په انسانانو پورې ارتباط لري چې څوک یې څنګه کاروي، یا مثلا بدې کاروي، ښې کاروي، د خپل ځان لپاره په ګټه استعمالوي یا منفي. ځینې ځوانان هغه نه پوهېږي دغه کاروي، منفي ګټه ترې اخلي. ځینې داسې شوي چې هغه یو رقم احتیاط شوي، مجبوره دي چې وی ګوري، داسې یو څه وګوري چې هغه د دوی په زیان وي. او ځینې ځوانان د ناوزګارتیا له وجې ممکن یو وخت ډېر ګټور معلومات ترلاسه کوي، کوشش کوي چې یو ښه شی لاسته راوړي، خو داسې یو څه مخته ورځي چې دی په ناپامۍ کې ګوري. همدغه ناپامۍ یو وخت دې ته رسېږي چې په تکرار ډول هغه وګوري، دی یو منفي تبلیغ وکړي، یو منفي خبره وکړي، یو منفي خبره واوري، تر نورو یې ورسوي. نو دا هغه څه دي چې ځوانان یې دې طرف ته سوق کړي دي تر څو له ټولنیزو رسنیو منفي ګټه واخلي. نو په ټوله کې د رسنیو دوه اړخونه دي. یو چاپي رسنۍ دوه ډوله دي، البته یو چاپي رسنۍ دي، یو برېښنایي رسنۍ دي. دغه ټولنیزې رسنۍ بیا د برېښنایي رسنیو یوه برخه ده. او په دې وروستیو کې د برېښنایي رسنیو یوه ګټه دغه وي چې په کم وخت کې یا په یو وخت کې خپل هغه فیډباک مو اخیستی شي مکمل، او معلومېدی شي څومره موږ مینوال تعقیبوي، څومره مو دغه زموږ معلومات خوښوي، څومره نظرونه ورکوي. نو دوی ځینې وخت د منفي تبلیغ لپاره چې ډېر لیدونکي لري داسې ناوړه څه وړاندې کوي، نو په هغه اساس د خپلو لیدونکو د ساتلو لپاره مثلا یو غلط خبر خپروي، خلک حیرانېږي دا رښتیا ده که دروغ ده، چې وایي ګوري وروسته یې پوهېږي چې دا دروغ ده، ولې د دوی لپاره هغه لیدونکي شته، دی وایي چې دا لیدونکو ده، هغه د خپل ځان د لیده شو کولو لپاره دغه کار کوي. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. هلال صاحب په ټولنیزو رسنیو کې د خپرېدونکو موادو لپاره کوم معیار موجود دی؟ اصلا رسنۍ خو د هر هیواد په محدوده کې خپل قوانین لري، د دې لپاره اصول ټاکل شوي دي، ځانګړي ادارې دي چې د هغې البته د دوی د څار مسؤلیت لري. نو د رسنیو یا د ټولنیزو رسنیو یا په عموم کې د رسنیو
هغه اخلاقي اړخ ته که وګورو د دې رسالت دا دی چې هیواد ټولنه یا هغه وګړي چې د دې د نشراتو تر محدودې لاندې هلته پراته دي، هلته د دوی نشرات ور رسیږي، نو په کار خو دا ده چې د مذهب او د نافذه قوانینو په چوکاټ کې دا نشرات باید ولري، یا هر هغه څوک یا هر هغه کارونکی چې د دې رسنیو د کارولو صلاحیت یې دی یا لاسرسی ورته لري، دی مکلف دی تر څو د دې ټولنې اعتقادات، کلتور، رسم و رواج، عنعنات، ملي ګټې دا هر څه په پام کې ونیسي. له هغې وروسته دی مثلا که یو پوسټ هم کوي، که فرض مثال یو ویډیو هم اپلوډ کوي یا یې نشروي، نو تر ټولو مهمه دا ده چې د رسول الله مبارک یو حدیث شریف دی، مفهوم یې داسې دی، وایي چې هر هغه څه چې یو څوک یې د ځان لپاره خوښوي په کار ده چې د بل لپاره یې هم خوښ کړي. نو د دې حدیث شریف په رڼا کې که موږ ځیر شو، نو هر څوک فامیل لري، اولاد لري، که فرض مثال ته داسې یو څه خپروي چې هغه د خپل فامیل د کورنۍ په غړو په خپلو اولادونو نه لورېږي، چې هغه یا وویني او یا یې واوري او یا یې هم ولولي، نو په کار دا ده چې بل څوک هم ته په همدې ډول قیاس کې اما نشرات د باید داسې وي چې د یو چا په ضرر، د چا د اخلاقي انحراف باعث ونه ګرځي، د چا په ضرر، د چا په نقصان تمام نشي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. هلال صاحب، که څه هم تاسو خوست کې د اطلاعات او کلتور ریاست د اطلاعاتو برخې هم مسؤلیت تاسو ته در غاړه دی، تاسو د ټولنیزو رسنیو د څار لپاره کومه برخه لرئ؟ نو خبره دا ده چې د اطلاعات فرهنګ ریاست سره ځینې نوره ادارې داسې دي چې تقریبا د کاري لایحې تقریبا سره ورته دي. د دوی په همکارۍ موږ د همغږۍ غونډې لرو، نظریات شریکوو، بالکل ټولنیز رسنۍ تر څار لاندې دي. ځینې ادارې داسې شته چې په ډېر آګاهانه ډول دوی څاري. هڅه داسې روانه ده تر څو داسې میکانیزم رامنځته شي تر څو موږ وکولی شو چې په ډېر کم وخت کې د فیک خبرونو یا د افواهاتو مخه ونیسو. مثلا همدا ټولنیز رسنۍ دي چې په دې کې شخصیت وژنه کیږي او په دې کې افواهات نشریږي. حتی داسې هم شوي دي چې د دوو ډلو د تصادم د جنگ باعث هم ګرځېدلي، داسې مثالونه شته. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت یا په ولایاتو کې همدا ریاستونه دا د دوی مکلفیت جوړیږي، د دوی رسالت دی تر څو دا تر سر لاندې ونیسي او هغه نشرات چې هغه د هیواد د خلکو، دین، عقیدې، عنعناتو، ملي ګټو په خلاف دي، د هغې مخه باید ونیول شي او هغه کسان چې په لوی لاس دا کار کوي باید د قانون منګولو ته وسپارل شي او د دوی سره قانوني برخورد وشي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. باور صاحب، تاسو وړاندې د رسنیو په ارزښت خبرې وکړې، خو تر څنګ بیا وبښئ سروري صاحب، تاسو د رسنیو په ارزښت خبرې وکړې، خو تر څنګ بیا هغه باور، هغه ټولنیزې ستونزې چې د رسنیو له لارې جوړې شوي دي یا جوړیږي د هغې په اړه خبرې وکړې. په عموم کې که دا راته ووایې سروري صاحب چې د ټولنیزو رسنۍ ناسمه کارونه ټولنې ته کوم بد عواقب لرلی شي؟ لکه مخکې چې باور صاحب یې په ګټو هم ځینې رڼا واچوه، په ډېر په زیانو هم واچوله. بالکل اوس که وخت کې که ما مخکې دا یادونه وکړه چې ټولنیزې رسنۍ چې دي په یو وخت کې ډېر لیدونکي اورېدونکي لري، ان عادي نقطه یې هم په خلکو ډېره ژوره تمامېدای شي. بیا په دغسې یو وخت کې په دغسې یو ټولنه کې چې هغه ټولنه زیاتره اکثریت یې بې سواده وي او د ټولنیزو رسنیو په کارولو باندې هم ښه آګاه پوه نه وي، ورسره بلد نه واوسي، نو ان ډېر عادي خبر هم ډېر ژور تاثیرات اچولی شي. یعنی که زه داسې ووایم چې سیاسي فعالیتونه د دې لارې له دې لارې ځینې هغه نور فعالیتونه چې د ټولنې په زیان دي، د عوامو په زیان دي، د ځوانانو په زیان دي، د دغو عادي فعالیتونو هم یوه بیلګه چې
په یوه رسنۍ خپریږي او هغه خلک ګوري، بیا د هغوی شیر کولو ته ان دوی ورته کش وي، یو بل ته شیروي سره. دا د ان که زه وایم د ځوانانو فکري وژنه هم پکې ترسره کیږي، ان ټولنه هم یو طرف ته یو اړخ ته ځي. نو بېلابېل تاوانونه لري، ډېر ژور تاثیرات اچولی سي درمان صاحب. په کار دا ده تر څو پورې د دې ډول مخنیوی وشي او په ټولنه کې عموم کې د ټولنیزو رسنیو له کارولو سره خلک پوه شي، هغوی ته په دې برخه کې معلومات ورکړل شي تر څو پورې د دې کارونه صحیح توګه ترسره شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. باور صاحب، زیاتره وخت په ټولنیزو رسنیو کې د یو کس چې هغه ځانوژنه کړې وي، په بله اصطلاح یو وژل شوی وي، د هغې کس لپاره ډېر کمپاین کیږي. دا په دې معنا زیاتره کسان وایي چې نور کسان د ته هڅول کیږي، ځکه هغه وایي چې به په ټولنیزو رسنیو کې د پلاني کس یا د پلاني د وژلو هغه خبر دومره خپور شي که نه. دا ډول ډېری ځوانان هغه کارونو ته متوجه کیږي چې هغه د اسلام د موږ تاسو د قوانینو د عرف سره په ټکر کې وي. دغه خلکو ته څه کول پکار دی؟ څه ډول دغه ته باید سپارښتنه وشي؟ درمان صاحب، واقعا دغه خبرې ته زما خپله پام شوی دی. هغه څه چې په رسنۍ کې ما مخکې ویلي، ځوانان اوس کوشش کوي چې په رسنۍ کې څنګه ځان شو کړي، څنګه ځان خلکو ته ورسوي چې زه یو فعالیت کوم یا یو څه یم. نو دغه برخې ته په رښتیا هم زما فکر شوی دی، ځوانان حتی د خپل ټول ژوند د خرابولو لپاره خپله پلان نیسي، خپله یوه هڅه کوي، ډېر یو معمولي کار کوي خو د ځان ډېر تاوان کوي. تاسو د ځان وژنې کانه وکړه، یا مثلا له خپلو رواجونو، له خپل دین، له خپل کلتور، له دې هر څه پښې اړوي. داسې یو څوک کوي چې دی یو څه کوي البته چې نور خلک راجلب کړي، چې ځان ته هغه د کردار وګوري. نو دې برخه کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی. زموږ زیاتره ځوانان اوسنی الحمدلله دا باید ووایو چې اوس وخت کې افغانستان کې تعلیم له پخوا نه نسبتا ډېر ښه شوی دی، ولې بیا هم داسې یو څوک شته چې هغه د په خط نه پوهېږي، هغه د دې توان ونه لري چې یوه لیکنه وکړي یا د یوه لیکنه ولولي، مګر مجبوره دی چې یو عکس وګوري، یوه ویډیو پلی کړي، یا د یوه عکس شیر په خپله وکړي، بل چاته یې ورسوي په خپله فیسبوک پاڼه یا مثلا هرې ټولنیزې رسنۍ لارې خپور کړي، یا په خپله یوه ویډیو وکړي. نور دې اصولو نه دی خبره. مثلا زه که دغه ویډیو خپروم، دا ماته جایز ده که نه دی؟ مثلا موږ د ژورنالیزم له نګاه به وګورو، که یو ماشوم تصویر موږ خپروو، موږ باید د هغه اجازه واخلو دغه ماشوم د تصویر د خپرولو. مګر هغه خلک چې هغوی په دې برخې کې نه پوهېږي، سواد نه لري، هغوی بیا دې ته نه منتظر کېږي چې د ماشوم عکس دی، دغه ویډیو روغه دی یا نه دی روغه، فقط دومره کوي چې دغه تر خلکو یې رسول غواړي چې په هر ډول وي. هغه که ټولنې ته هر کم زیان رسوي یا مثلا په هر ډول وي، دی د دې په کیسه کې نه کېږي. فقط ته د خپل ځان د شو کولو لپاره، د خپل ساتیري لپاره، د خپل وخت د ضایع کولو لپاره همدغه کوشش کوي تر څو په ټولنیزه رسنۍ کې ځان را څرګند کړي او د ټولنې زیان ته نه وګوري، د خپل رسم رواج، کلتور، دین، مذهب ته هیڅ نه ګوري، همدغه منفي تاثیرات به. کور ودان، ډېره مننه درنو اورېدونکو. ژمن راډیو ده او ترڅنګ یې ژمن شننه خپرونه ده او موضوع هم د ټولنیزو رسنیو یا د سوشل میډیا نوړه کارونه. نو دغه خپرونه د یونسکو په همکارۍ ترسره کیږي یا وړاندې کیږي. لنډه دمه ده، له هغې وروسته بیا هم زموږ سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مه شئ درنو اورېدونکو. ژمن راډیو ده او ترڅنګ یې ژمن شننه خپرونه ده چې د یونسکو په همکارۍ ترسره کیږي. هلال صاحب، ډېری لوستي ځوانان د ټولنیزو رسنیو کارول له حد زیات کوي، د دوی په راتلونکي منفي تاثیر څه کیدلی شي؟ درمان صاحب، خبره داسې ده چې که فکر وکړو خپلې ټولنې ته، خپل چاپېریال ته، لوستي ځوانان هغه که ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري، تر یوه حده دوی په ځان تسلط لري تر څو د دې څخه مثبته ګټه پورته کړي. خو تر څنګ یې موږ داسې ځوانان وینو چې زیر سین دي یا قانوني عمر نه دی پوره کړی، خو د دې لپاره چې خپل والدین دوی ته یو ډول امتیاز ورکړي یا ناز ورکړي، سمارټ فونونه هغه دوی ته د تحفې په ډول ورکوي، په هغې کې د دوی دپاره سیم کارت شوي او بالاخره انټرنیټ او
ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی پیدا کوي. موږ وینو چې ډېری ځوانان فیسبوک او ټیک ټاک کاروي. موږ تاسو وینو چې په ټیک ټاک کې کوم ډول ویډیوګانې دي چې هغه جوړیږي او بالاخره هغه خپریږي او بیا موږ وینو چې په خپله ټولنه یې هغه منفي اغیزې په کومه سلنه دي. بله. نو زموږ غوښتنه دا ده له والدینو څخه تر څو خپلو اولادونو ته اول زده کړه ورکړي، بیا که د اړتیا په وخت کې د دوی لپاره اړینه وه چې ټلیفون وکاروي، سمارټ فون وکاروي، نو ښه خبره دا ده چې د دې په آدابو، د دې په ګټه او زیان د دوی سره مباحثه وشي، دوی باید وپوهول شي. بله. ترڅنګ هغه ډله ځوانان یا هغه قشر چې هغه لوستي، زه مطمئن یم چې دوی به د دې څخه علمي ګټه پورته کوي، مثبته ګټه به پورته کوي. که احیانا دوی داسې لیکنه هم کوي، کومه ویډیو هم اپلوډ کوي، هغه به د دوی او د دوی په چاپیریال کې هغه څوک چې د دوی په ګاونډ کې دي هغه ټولې چې ویني اوري، زه فکر کوم په دوی به هم مثبت اثر ولري. نو ښه خبره دا ده، یو چا ډېر ښه مثال ویلی وایي چې دا ټولنیز رسنۍ داسې دي یا په عموم کې رسنۍ لکه یو تیر چې هغه دوه طرفه ولري. ستا خوښه ده چې خپل ځان پې وژنې او که دښمن پې وژنې. نو خبره دا ده چې هر شی خپل اصول لري، خپل قوانین لري، خپل اخلاق لري. که چېرته په همغه اصولو د وسایلو څخه استفاده وشي، د همدې دپاره دي چې باید ګټه ترې پورته شي، نو فکر کوم چې مثبتې پایلې به یې ډېرې وي. خو که داسې وي چې د دې څخه موږ د ساتیرۍ په ډول یا خدای نخواسته د عیاشۍ دپاره یا د بد اخلاقیو دپاره کار اخلو، نو مطمئن یم چې ډېرې بدې پایلې به ولري. موږ تاسو وینو چې همدا ټولنیز رسنۍ دي چې د ډېرو کورنیو شخصي حریم تر سوال لاندې نیولی دی او بالاخره داسې شوي دي چې په یوه کور کې فرض مثال د واده مراسم دي یا د خوښۍ مراسم دي، ویډیوګانې شوي دي، بالاخره دا بیرون راوتلي دي، ستر ستر جنجالونه ترې جوړ دي، حتی په بدیو اوښتي دي. نو موږ هیله دا ده چې د ټولو وسایلو څخه سالمه استفاده وشي، مثبته استفاده وشي، تر څو خپله د هغه کارونکي دپاره هم مثبتې پایلې ولري او هغه څوک چې د دې د اثراتو نه یا د دې د پایلو څخه متاثر کیږي باید مثبت تاثر واخلي. هلال صاحب، تاسو یا تاسو سره همکاري لري د څومره ناسمه معلومات یا د خپرولو یا ټولنیز رسنۍ څارل یو کنټرول کړی مو دي؟ نو مخکې مې هم عرض وکړلو چې د اطلاعات فرهنګ ریاست سره په څنګ کې موازي ځینې داسې ادارې شته، دولتي ادارې دي چې د دوی وظیفه هم همدا ده تر څو د اطلاعات فرهنګ وزارت یا په ولایاتو کې د اطلاعات فرهنګ ریاستونو سره په تفاهم او همغږۍ کې دا ډول نشرات وڅاري. هغه څوک چې فرض مثال تخطی کوي یا قوانین نقض کوي، قوانین تر پښو لاندې کوي او په شعوري او عمدي ډول دا کار کوي، هغوی یې تشخیص کړي دي، موندلي دي او د هغوی سره قانوني برخورد شوی دی. او زه فکر کوم له دې وروسته به دا لړۍ په چټکۍ سره دوام مومي او د دې دپاره ځینې قوانین هم تر کار لاندې دي. د مطبوعاتو یا اطلاعاتو ته د لاسرسي په قوانینو کې یو څه تعدیلات را روان دي، زما د معلوماتو په اساس مثبت تعدیلات دي او زه فکر کوم اوسنۍ نړۍ چون په دې کې ټولنیز رسنۍ ډېرې معمول دي، ډېر خلک ورته لاسرسی لري، کاروي، نو فکر کوم په دې برخه کې به ځانګړي اصول او قوانین رامنځته شي. هغه څوک چې تخطي کوي، ستونزې جوړوي، آګاهانه ډول دا کار کوي، حتما به د قانون منګولو ته سپارل کیږي او د دوی سره به قانوني چلند کیږي. کور ودان سروي صاحب، آیا سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ د هر چا حق کېدلی شي یا هر څوک یې کارولی شي؟ عموم کې درمان صاحب ټولنیز رسنۍ جوړې شوې هم دې ته دي تر څو خلک ترې استفاده وکړي، د خلکو لپاره جوړې شوې دي. ولې په عموم کې په اصطلاحاتو کې پوهان چې کومې اصطلاح دې ته کاروي، ټولنیز رسنۍ د هغه چا دپاره دي چې هغوی ورسره بلدتیا ولري، هغوی ورسره پوهه ولري. که چېرته دا پوهه او بلدتیا ورسره یو ځای نشي، دا په منفي اثراتو باندې تمامېدای شي. یعنې موږ یې ډېر ښه مثالونه لرو په افغانستان کې، په نوره نړۍ کې
په افغانستان کې زموږ خپل افغانان که موږ په نورو میډیاو کې راواخلو یا همدغه ټیک ټاک مثلا مخکې هلال صاحب هم یاده کړله زیاتره ځوانان دغسې ځوانان چې هغوی ورسره بلدتیا نه لري ان تر دې پورې تللی چې ریشخند پکې ول کېږي ان دا چې د یو چا سپکاوی پکې کېږي که زه یو ښه مثال درکړم درمان صاحب د چا د کوژدې د مراسمو د یو ځوان ویډیو جوړیږي او هغه بیا په ټیک ټاک کې طبعا به خلک اقتصادي وضعیت نه خراب یا به هم د چا ځواني تر سوال لاندې راولي دې سره دغسې یو غږونه راوستل دغسې یو بیلابیل دغسې سازونه ورسره جوړول لکه مخکې څه موده وړاندې په افغانستان کې یوه غږ ډېر مشهوره و حبیب رحمان ګلونه دا له بیلابیلو ځوانانو له ویډیوګانو سره جوړول د دوی د کوژدې د مراسمو سره جوړول یا هم داسې نورو هغه څه سره دا د یو چا شخصیت تر سوال لاندې راولي دا څوک راولي دا هغه خلک راولي چې دا له رسنیو سره بلدتیا نه لري دا هغه خلک راولي چې دوی له هغوی سره پوهه نه دي نو د دې لامل ګرځي چې په ټولنه باندې بیرته منفي اغېزې واچوي ان که ځوان دې دومره منفي اغېز اچولی دی چې د دې رسنیو پوه کسان هم اوس هم دا کارونه کوي موږ یې ډېر ښه مثالونه لرو چې دلې په افغانستان کې میشتې هم همدا کوي بلکې راواخو افغانستان کې اوس زیاتره خلک همدغه ټیک ټاک او دغو رسنیو دې ته کړلو چې ان ځان یې هنرمندي ته مخه وکړله یعنې دوی داسې کارونه شروع کړلو چې د یو فلم د یو اداکار په صفت د یو رول ولوبوي ډېره مننه خوشحاله اوسئ سروي صاحب یو بله پوښتنه تاسو ته درجه کېږي د خبر رسونې په برخه کې ټولنیزه رسنۍ معیار کېدلی شي یا باور پرې کېدای شي نو په هر څه کې باور ساتل ډیره مهم ټکی دی درمان صاحب عموم کې هغه رسنۍ چې دوی خپلواکه دي او د ټولنې رښتینی غږ رسوي باور ساتل پکې مهم ده نو رسنۍ حتما کېدای شي ځکه دا یو دغسې ادرس دی ټولنیزه رسنۍ ده ټولنیزه رسنۍ په اوس وخت کې که زه ووایم زما په نظر نشي کېدای اوس وخت کې په انټرنیټ او نورو کې پیک اکاونټونه جوړیږي ان که یو رسنۍ واقعیت خبر خپور کې هم څوک پرې باور نشي کولای ځکه پیک وي زیاتره دغسې رسنۍ چې ان ته د دې باور هم نصیب کوی دا اصلي دی که نه یعنې که په ټولنیزو رسنیو کې د ټیک مارک علامه موږ ورته وښیو چې کومه رسنۍ له فیسبوک سره تاییده شوې ده جعلي هم په دې برخې هم داسې جوړې شوي نو څه ناڅه استثناءات شتون لري ډېره مننه خوشحاله اوسئ باور صاحب تاسو د ټولنیزو رسنیو د څار وبښئ هلال صاحب د څار لپاره تاسو وړاندې یادونه وکړه چې موږ د اطلاعات کلتور ریاست سره ترڅنګ ځینې ضدخلې ادارې لرو چې دغه رسنۍ کنټرول کړي د دې د کنټرول لپاره خو همدغه لارې چارې دي لیکن ځوانان باید په دې برخه کې څه وکړي ځکه تر ډېره ځوانان هغه لوستي ځوانان چې دوی لوستي ځوانان دي دوی با تعلیمه ځوانان دي دوی تعلیم یافته ځوانان دي خو بیا هم دوی هغه رسنۍ څه ډول چې په کار ده له هغې نه دوی سوء استفاده کړي نو درمان صاحب خبره دا ده ګوره وسایل دي موږ تاسو وینو چې که فرض مثال په یوه کور کې یو موټر ولاړ وي هغه د کور والدین یا مشران هیڅ کله د موټر کلي داسې یو چاته نه ورکوي چې هغه ماشوم وي او یا د موټر د چلولو سره نه بلده وي فرض مثال معمولا په اطرافي سیمو کې ځینې وړې اسلحې چې د شخصي خوندیتوب دپاره خلک په کورونو کې ساتي هغه اسلحې د ماشومانو څخه لرې ساتل کیږي یا معمولا د هغو ځوانانو څخه چې هغه زیر سین دي یا د دې اسلحې په استعمال نه پوهیږي د هغوی څخه دا لرې ساتل کیږي خو د تعجب خبره دا ده چې همدا والدین دا سمارټ فونونه هغو اولادونو ته ورکوي چې تقریبا هغه بیخي نو د ماشومتوب په دوره کې دي همدا ماشومان دي چې دوی انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوي ټولنیزو رسنیو ته لاس پیدا کوي او بالاخره داسې څه اوري داسې څه ویني یا داسې څه خپروي چې هغه په هیڅ قانون کې د دوی دپاره دا اجازه نشته مثلا هغه عرف او کلتور هم دا اجازه نه ورکوي دین او اسلام هم دا اجازه نه ورکوي او ترڅنګ په اخلاقي لحاظ هم دوی باید دا کار ونه کړي نو زموږ غوښتنه په لومړي سر کې د والدینو څخه دا ده تر څو د خپلو ماشومانو د خپلو اولادونو غم چې تاسو سره مثلا د لباس د خوراک د نورو شیانو غم دی ښه خبره به دا وي چې په اوسني وخت کې دوی په دې برخه کې هم تر کنټرول او نظارت لاندې ونیول شي ښه خو به دا وي
چې که ډېر اشد ضرورت نه وي زیاته اړتیا نه وه خپلو ماشومانو ته د دوی دا وسایل یا مثلا سمارټ فونونه دا د دوی په لاس کې نه ورکوي. هغه ډله ځوانان چې هغوی لوستي دي یا مثلا قانوني عمر سن پوره کړی دی نو دا خو زه فکر کوم د دوی څخه د دې ټولنې په دوی باندې حق جوړیږي چې خپل ټولنې ته داسې څه خپاره کړي داسې څه وړاندې کړي تر څو د دوی ټولنه په مختلفو برخو کې د دوی د نشراتو څخه د دوی د خپرونو څخه د دوی د پوسټونو څخه د دوی د ویډیوګانو څخه مثبت څه زده کړي او که خدای مکړه داسې څه نشروي چې هغه د ټولنې په زیان تمامیږي د ټولنې هره بدبختی چې را پیدا کیږي مستقیما په دوی پسې حساب ده هم د خدای په نیز هم د بنده په نیز دوی مجبور دي چې دې جواب ووایي. مخکې مې عرض وکړلو چې داسې ادارې شته چې په ډېر دقت سره دا بهیر څاري او مخکې مې یادونه وکړه چې تعدیلات داسې را روان دي تر څو په دې برخه کې د نوې ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شي او یا هغه ټکنالوژي چې د ټولنیزې رسنۍ ته څار لاندې نیسي ممکن هغه غني شي زیاتې شي او په دې برخه کې فکر کوم کوټلي ګامونه به واخیستل شي او هغه څوک چې په شعوري ډول یا آګاهانه ډول دا کار کوي حتما به دوی د خپلو اعمالو سزا ویني. ډېر تشکر خوشحاله اوسئ. باور صاحب هلال صاحب او ترڅنګ سروري صاحب د رسنیو په هغه منفي اړخ مې خبرې ډېرې وکړې. رښتیا هم ده چې دغه د ټولنې د ضرر یوه لویه برخه ده. البته دلته شخصیت وژنه هم پکې ډېره ذکر شوې ده. بیا ولې په ناسمه توګه ټولنیزه رسنۍ فعالیت کوي؟ درمان صاحب ټکنالوژي که یوې خوا ډېر سهولت رامنځته کړی له بلې خوا یې په ټولنه ډېر منفي اغېز هم کړی. مخکې سروري صاحب یادونه وکړه کله به چې یو وخت موږ لرې ځای چا سره تماس نیو د هغوی د ژوند احوال به مخیسته یا به هم بازار ته تلو یو ځانګړی مرکز به و یو ځانګړی ځای به و ټلیفوني خبرې خو بیخي پرېږده یو رقم اپیتي وي هلته به مو وړي بیا به م لیږلي. دغه وخت تغییر شو ټلیفون ته راغی همدومره لرې به بیا د یو ټلیفون کولو لپاره په ډېر مصرف سره تلو هماغه یو ټلیفون سره یو څو خبرې کولې ډېرې محدودې خبرې او د ډېر مصرف په بدل کې بالاخره دغه سیستم یا دغه ټکنالوژي یو وخت دې ته ورسېده چې ممکن دغه خبره اضافي کوم چې د هغه وخت خلکو ته وکولی شي چې یو څوک به په بهر مال کې وي او ته به دلته وي د هغه څېره به ویني د هغه خبرې به ویني حتی زه وایم چې هغه خلک دومره سواد نه لره د کفر فتوا هم به یې درکوله چې ته بیخي په دې کې له خپل دین هر څه نه وتلی له ځانه غږېږي. ولې دا ټکنالوژي په رښتیا هم دې ځای ته راورسېده چې په یو کوټه کې یو ځای کې ناست یې او د هغه مخامخ تصویر هر څه ګوري. اوس خبره دغه ده که چېرته دې ته پام وشي چې ډېر سهولت یې رامنځته کړی ده ډېرې سختیانې هم رامنځته کړي. مثلا ټکنالوژي دې ځای ته ورسېده چې موږ له ډېر یو عادي خبر هم په ډېرې اسانۍ خبرېږو ولې د یو رښتینې او د یوې پیک خبر ترمنځ موږ ته توپیر دومره مشکل شو چې ته باور وکړه هېڅ فرق یې نشي کېدلی. تاسې مثال یادولی شئ؟ مثلا جعلي اکاونټونه د ویډیوګانو په داسې شکل سره ایډیټ چې ناممکنه ده چې هغوی د توپیر وشي. مثلا درمان صاحب دلته زما سره غږیږي ما ورته په یو موضوع غږیږو زموږ خبرې دا یو ایډیټر راخیستی شي چې دا هم منفي کې هم مثبت دي خلود ستا تصویر ستا ویډیو ستا فقط به د په خبرو کې توپیر وي. ته به یو څه وایې چې مثلا دا ښه نه ده یوازې دا د نه ټکی په داسې یو هنر سره ایډیټوي چې هېڅ څوک پوهېږي نه دا تا پسې یو تاسو شخصیت وژنه ده که نه دغه توپیر څومره مشکل شو. نو په هره خوا کې د دوی دغه کنټرول په رښتیا هم اوس ډېر سخت ده. ټولنیزې رسنۍ د دوی ترمنځ توپیر دوی راحصارول مشکله به وي ډېر مشکله دی خو عامه پوهاوی ډېر مهم دی چې دوی ځوانانو ته وشي هغو خلکو ته چې هغوی ټولنیزې رسنۍ استعمالوي. په ټوله کې یوه خبره به بله اضافه کوم چې زموږ مسافر وروڼه کله چې په یو کور کې دوی ټلیفون نه لري دوی بار ده
دی مثلا کور ته یو ټلیفون اخلي، هغوی ته د عامه پوهاوي برخه کې حتی دا نه دی ښودلي چې زه شخصا تا ته یو میسج څنګه ولیږم او زه د خپل صفحې له لارې ټولې دنیا ته څنګه میسج ولیږم. ډېر ځله به تاسو داسې لیدلي وي چې یوې کورنۍ خوا خپل شخصي چاته یو میسج کېږي په ځای د دې چې هغه ته میسج وکړي ټولې رسنۍ ته یا ټولې دنیا ته یې وښودل شي. هغه د شخصیت وژنې، د کلتور، هغه زموږ عادات، د هر څه مات شي فقط د دې چې دوی په هغه برخه کې هغه لارښوونه نه وي کړې. که دغه رسنۍ دغه ګټه لري زموږ خبره یو بل ته انتقالوی شي، خلکو ته یو مثبته روحیه ورکوی شي، خو منفي اړخ هم دغه ده، زموږ عزت هر څه تالا کوی هم شي. دغه لارښوونه دی په کورنۍ کې نه کوي. لکه امیر صاحب چې یادونه وکړه، یو څوک چې خپله کورنۍ کې یو موټر لري، یو داس چاته پلاس نه ورکوي چې هغوی دی نه پوهیږي چې دا موټر وچلوي. ځکه لومړی ښودنه ورته کوي چې دا بریک دی، دا ریز دی، په دې حرکت کوي، دا کلچ دی. مګر ټولنیزه رسنۍ یا سمارټ فون دغه ټکنالوژي چې د یو ماشوم په لاس ورکوي دغه ته هیڅ فکر نه کوي. همدغه علت دی چې اوس زموږ د ډیرو ورونو شخصیت وژنه شوې ده. ډیر هیوادوال مو له دې ویډیوګانو د دغه برخې نه په شخصي دښمنیو اوښتي دي، ډیر تاوانونه یې کړي دي، د قومونو ترمنځ به یې رامنځته کړي دي. ډېره مننه. باور صاحب، وروستۍ پوښتنه تاسو دا کېږي چې د ټولنیزو رسنیو باور په تر کومې کچې ده، یو په اوس وخت کې په ټولنیزو رسنیو د خلکو باور شته یا نشته؟ دغه دواړه خبره ولري. ټولنیز رسنۍ ما مخکې درته ووایي چې باور ساتل پرې ډیر مشکل دی. ولی زیرک خلک، هغه خلک چې هغوی یو څه تعلیم کړی دی، له ټکنالوژۍ سره بلد دي، کولی شي چې دوی باور هم پرې وکړي او پیک د دروغجن خبر او د رښتینې خبر ترمنځ توپیر هم وکړي. ولی هغه څوک چې هغه نه پوهیږي، یوازې فقط دې ته ناست چې زه خپل وخت څنګه ضایع کړم، څنګه په مثلا په دې ټولنیزه رسنۍ کې خپل ساتیری وکړم، هغه بیا نشي توپیر کولی. نو باور هغه څوک پې ساتلی شي چې هغه په ځان باور لري چې زه یو پیک خبر او یو رښتینی خبر معلوموم. او باور هغه څوک نشي پې کولی چې هغه نه پوهیږي چې دا کوم پیک اکاونټ دی او کوم ریل اکاونټ دی یا رښتینی او دروغجن. نو باور پکار دی هغه چا لپاره چې هغوی پوهیږي، او باور نشته د هغه چا لپاره چې هغوی نه پوهیږي. ډېره مننه. کور ودان د اطلاعات او کلتور ریاست، د اطلاعات امیر الله هلال، او ترڅنګ یې ځوان احسان الله باور او محمد الله سروري، تاسو درې واړو مننه. کور ودان چې زموږ سره په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. د ژمن راډیو ژمن شننه درنه اورېدونکو، دغه خپرونه چې د یونسکو په همکارۍ ترسره کیږي پر همدې ځای پای ته رسېږي. له موږ سره نوره ملتیا هم وکړي، زموږ نورې خپرونې هم شته، هغه مه هېروئ. کور ودان، ښې چارې. خدای پام. ژمن شننه، ژمن شننه په مختلفو ټولنیزو، اقتصادي، کلتوري او روغتیايي ستونزو تاوده بحثونه او خبرې اترې. په ټولنه کې اساسي ستونزې او ننګونې څه دي او د حل لپاره یې له کومو لارو چارو استفاده کیدلی شي. په یادو مسایلو به په ژمن شننه کې د دولتي ادارو مسؤلینو، د چارو کارپوهانو، قومي مشرانو، دینی علماء کرامو او مدني فعالانو له لوري شننې او بحثونه ترسره شي. ژمن شننه د ټولنیز ستونزو اړوند د ژمن راډیو تلویزیون ځانګړې خپرونه. ژمن شننه.